سلام ملګرو. نن د کرکټ په اړه ډېر مهم معلومات در سره شریکوم. د افغان لوبډلې سفر د استقامت نښه ده. سره له دې چې ډېرو ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم دوی توانېدلي چې په نړۍ کې خپل ځای پیدا کړي. د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ته د دوی لوړېدل یوه تاریخي شیبه په نښه کوي. افغانستان لومړی هیواد شو چې د افیلیټ ټیمونو څخه دا بریا ترلاسه کړي. راځئ چې په دې ویډیو کې د افغانستان د کرکټ تاریخي سفر او کرکټ کې د سیاست رول، کوم هیوادونه کرکټ مدیریت کوي، د کرکټ ډیره ګټه څوک ترلاسه کوي، اولمپیک کې د کرکټ شاملېدل او کرکټ ولې په څو هیوادونو پورې محدود پاتې شوی. افغانستان په تیر ورلډ کپ کې 3 ورلډ کپ ګټونکي هیوادونو ته ماته ورکړه: پاکستان، انګلند او سریلانکا. دا یوازې دریم ځل ده چې افغانستان په ورلډ کپ کې ګډون کوي. مخکې له دې په 2015 کې او 2019 کې و. په هغه ورلډ کپونو کې یوازې یو میچ ګټلی و، هغه هم د سکاټلند په خلاف په 2015 کال کې. جیوپالیټکس او د کرکټ ترمنځ څه اړیکه ده؟ کرکټ د نړۍ دوهم مشهور سپورت ده، د فوټبال څخه وروسته. په نړۍ کې 2.5 میلیارډه ملاتړ کوونکي لري او فوټبال 3.5 میلیارډه ملاتړ کوونکي لري. دا نمبر داسې څه ډیر نه ده، ځکه یوازې د هند نفوس 1.3 میلیارډه ده او د هند اکثریت وګړي کرکټ تعقیبوي. خو کله مو دا ذهن ته راغلی چې کرکټ څنګه منځنۍ اسیا ته او جنوبي اسیا ته راغی، نو د هغه لنډ ځواب دا ده چې هغه د بریتانیا امپراتورۍ لخوا د دغو هیوادونو مستعمرې په نتیجه کې کرکټ دغه هیوادونو ته راغلی. د کرکټ واکمنه اداره ICC نومیږي او په 1909 کال کې تاسیس شوی. اوس مهال 12 هیوادونه د کرکټ دایمي غړیتوب لري: انګلند، استرالیا، ساوث افریقا، ویسټ انډیز، نیوزیلند، هند، سریلانکا، افغانستان، بنگلاديش، آیرلند، پاکستان او زیمبابوې. دا هیوادونه د تاریخ په بېلابېلو کې د بریتانیا لخوا استعمار شوي وو او همدا علت ده چې کرکټ دغه هیوادونو کې نن سبا ډیر مشهور ده. خو افغانستان یوازینی داسې هیواد ده چې د انګلستان مستعمره هیوادونو کې نه راځي یا هم یوه استثنا بلل کیږي. او همدا 12 هیوادونه دي چې په ټیسټ لوبو کې برخه اخیستلی شي. په مجموع کې 94 اسوسییټ ټیمونه دي چې د فل ممبر ټیمونو لاندې کټګورۍ کې راځي. نیدرلند داسې یو هیواد ده چې د بریتانیا مستعمره نه وه، نو دغه هیواد ته کرکټ څنګه راغی؟ نیدرلند یو اروپایي هیواد ده. د دې تر شا علت دا ده چې نیدرلند بریتانیا ته ډیر نږدې ده د جغرافیایي موقعیت په اساس، نو د بریتانیا خلکو سفرونو په نتیجه کې کرکټ دلته مشهور شو. استرالیا ته کرکټ د 18مې پیړۍ په وروستیو کې ورسید. نیوزیلند او ساوث افریقا ته کرکټ د 18مې پیړۍ په وروستیو کې ورسید او هند کې د کرکټ لومړۍ لوبه په 1921 کال کې وشوه. دا لوبه د ایست انډیا کمپنۍ سیلانیانو لخوا په لاره اچول شوې وه. خو جالبه دا ده که څه هم انګلستان د کرکټ لوبه دا ټول هیوادونو ته رسولې، خو دغه هیوادونه د کرکټ نړیوال جام د انګلستان څخه مخکې ګټلی. د کرکټ لومړی نړیوال جام په 1915 کې ترسره شو چې ویسټ انډیز یې ګټونکی و. بیا 1909 کې ترسره شو چې بیا هم ویسټ انډیز ګټونکی شو. دریم ځل هند ګټونکی شو. بیا استرالیا، پاکستان، سریلانکا هیوادونه دا جام ګټلی. خو لومړی ځل انګلستان په 2019 کال کې و چې د نړیوال جام ګټونکی شو. او همدا انګلستان د 2023 نړیوال جام کې 4 ضعیف ټیمونو کې راتلو. یوازې 3 میچونه یې ګټلي وو، په داسې حال کې چې افغانستان 4 میچونه ګټلي وو. په 2000 کال کې کله چې د شلوریزو لومړنی جام و، افغانستان د کرکټ په نړۍ کې په ټیټترینه کټګورۍ یا ډیویژن کې راتلو. خو کوم کال چې شلوریزه میچونو شهرت پیدا کړ، همغه کال کې د افغانستان کرکټ ټیم هم د کرکټ په نړۍ کې خپل مثبت قدم کېښود. د کرکټ لومړی ورلډ کپ په 2009 د سپټمبر په میاشت کې پای ته ورسید او سمدلاسه په بله میاشت کې آسیایي کرکټ شورا د شلوریزو میچونو اعلان وکړ چې 10 ټیمونه پکې برخه اخیسته وه. په ګروپي میچونو کې افغانستان د 4 میچونو څخه 3 ګټي او سیم فاینل ته لاره پیدا کوي. په سیم فاینل کې UAE کرکټ ټیم ته ماته ورکوي او له دې سره فاینل ته لاره پیدا کوي. فاینل کې له عمان سره مخ کیږي او دغه میچ ټای کیږي، نو له دې سره دا کپ د دوی ترمنځ شریک کیږي او دا د افغانستان د کرکټ پایل کیږي. د افغانانو ترمنځ دا لوبه نور هم شهرت پیدا کوي او بیا د افغانستان ټیم ډېرې نورې بریاوې ترلاسه کوي. لکه په 2008 کې د ډیویژن 5 د ورلډ کرکټ لیګ په نوم کپ ګټي، بیا 4 ډیویژن کپ ګټي، بیا 2009 کې ډیویژن 3 لیګ کپ ګټي. دا بریاوې د افغانانو مورال ډیروي او همدا علت کیږي چې په ډیر کم وخت کې، یعنی په 6 کلونو کې
چې د کرکټ په حساب ډیر کم راځي. په 2015 کال کې خپل لومړنۍ 500 ورځې میچونو کې برخه اخلي. خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې کرکټ څنګه مشهور شو. د دغه پوښتنې ځواب ته راځو. د افغانستان کرکټ ټیم نړیوال جام ته رسیدل د ډیرو سختیو ډک سفر وو. لکه څنګه مې چې د ویډیو په اول کې یادوري وکړه، افغانستان یوازینی داسې هیواد و چې د انګلستان لخوا په پوره توګه مستعمره شوی نه و. دا سفر هغه وخت شروع کیږي کله چې په 1909 کال کې د دسمبر په میاشت کې شوروي په افغانستان حمله کوي. له دې سره په زرګونو افغانان پاکستان ته مهاجر کیږي او هلته په کمپونو کې اوسېږي او همدا وخت ده چې دوی د کرکټ لوبې سره آشنایي پیدا کوي. په شروع کې د لرګیو څخه بیټ جوړوي او د پلاستیکو څخه توپ او په هغه باندې لوبه کوي. د 2015 ورلد کپ اکثره لوبغاړي د پاکستان په دغه کمپونو کې اوسېدل. د ورځې لخوا به د کرکټ لوبه کوله او د شپې لخوا به یې فابریکو کې کار. خو د 2023 لوبغاړو ته دوهم نسل ویل کیږي ځکه اکثره دغه لوبغاړي د 25 څخه کم دي. او همدا علت ده چې د افغانستان کوچ رئیس احمدزی وایي د افغانستان کرکټ دغه لوبغاړي یو نوی نسل ده او دا مونږ ټرین کړي دي. خو دلته د یادونې وړ ده چې کرکټ د طالبانو په اوله دوره کې په 1994 کې بند شوی نه و لکه د نورو ورزشونو په رقم، ځکه په کرکټ کې شارټس یا نیمه پتلونه نه غوښتل کیږي او د لوبغاړو ترمنځ فاصله شتون لري، یعنی یو بل سره فزیکی کانټاکټ نه لري. نو همدا وجه و چې طالبانو په کرکټ بندیز ونه لګاو. خو اوس حالت ډیر بدلون کړی. د افغانستان ټیم په نړیوالو میچونو کې هغه بیرغ او ملي سرود چې ویل کیږي هغه د افغانستان رسمي ملي سرود او بیرغ نه بلل کیږي. له هغه وخت چې طالبان بیا قدرت ته رسیدلي د افغانستان اقتصادي حالت ډیر خراب شوی او د نیویارک ټایمز د راپورونو له مخې 90% افغانان په غربت کې ژوند کوي، یعنی د ژوند اساسي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د دې ترڅنګ ډیر طبیعي حوادث هم رامنځته شوي چې له دې سره وضعیت نور هم خراب شوی. له همده سره راشد خان د افغانستان کرکټ ټیم اتل د ورلد کپ میچونو فیس په هغه وخت کې زلزله ځپلو ته تخصیص کړ. هغه دا هم ویلي و چې د افغانستان خلکو لپاره کرکټ یوازینی شی دی چې خوښي راوړي او افغانان د دوی لپاره د دوی بریا لپاره دعا کوي. خو بل طرف بیا د افغانستان ښځینه کرکټ ټیم باندې بندیزونه لګیدلي او دا ټیم اوس هم په استرالیا کې جلاوطنه وخت تیروي. تیر کال راشد خان هم په خپل انسټاګرام صفحه کې دا پوسټ کړی و چې د افغان نجونو باندې کوم بندیزونه چې لګیدلي هغه باید بیرته واخیستل شي او باید بیرته د مکتبونو لپاره اجازه ورکړل شي ترڅو چې مکتبونو ته واپس وګرځي او هر ورځ چې د تعلیم څخه لرې پاتې کیږي د هیواد د راتلونکي هر ورځ ضایع کولو په معنا ده. کرکټ د افغانانو لپاره یوازې یوه لوبه نه ده، دا د سختو حالاتو سره د مبارزې کولو یوه لویه وسیله ده. او همدا علت ده چې کله افغانستان د پاکستان په مقابل کې لوبه وګټله په 2023 ورلد کپ کې، نو حشمت الله شایدي دا ګټه د افغانستان هغو مهاجرو ته وقف کړه چې د پاکستان څخه افغانستان ته شړل شوي وو. د کرکټ لوبه کولی شي د دوو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیکې اړیکې ښې کړي او دا کولی شي چې یو وسیله شي ترڅو چې د دوی ترمنځ دغه اړیکې بهتره شي. کله چې د افغانستان کرکټ ټیم خپل لومړنۍ ټیسټ لوبه کوله د هند په مقابل کې، نو د هند کرکټ بورډ اشرف غني ته د دغه لوبې لیدلو لپاره بلنه ورکړې وه او همداسې په 2011 ورلد کپ سیم فاینل کې منموهن سینګ د پاکستان لومړی وزیر ته بلنه ورکړې وه د هند او پاکستان لوبې لپاره تر څو د دغه هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شي او د دوی ترمنځ روان کړکېچ کم شي. نو له دې معلومیږي چې کرکټ یو ډیر مهم رول لوبولی شي د دوه هیوادونو د اړیکې ښه کېدو لپاره او همدا وجه ده چې کرکټ باید لا نور هم شهرت پیدا کړي. خو له بده مرغه کرکټ دا مهال یوازې د 3 هیوادونو لخوا کنټرولېږي: هند، انګلند او استرالیا، او تر ټولو ډیر کنټرول د هند په لاس کې ده. دغه هیوادونو ته بیگ 3 هم ویل کیږي. د آی سی سی ټوټل ګټه 2.5 میلیارډ ډالر ده. د هغه څخه 580 میلیونه ډالر هند ترلاسه کوي چې 2.8% کیږي. انګلند 1.43 میلیونه ډالر ترلاسه کوي چې 5.2% کیږي او استرالیا 1.32 میلیونه ډالر ترلاسه کوي چې 5.2% کیږي. دغه درې هیوادونه وایي چې د اسوسییټ ټیمونو څخه ډیره ګټه نه ترلاسه کیږي، نو ځکه د دغه هیوادونو عاید هم باید کم وي. خو خوشبختانه دا موډل په 2019 کې تبدیل شو. دغه موډل ته د 14 هیوادونو لخوا مثبت رایه ورکړل شوه. یوازې هند دا موډل رد کړ. هند ولې دا موډل رد کړ؟ علت دا و چې دغه موډل په اساس هند به یوازې 293 میلیونه ډالر ترلاسه کوي د 580 میلیونو
ډالرو پر ځای او باقي 280 میلیونه ډالر به اسوسییټ ټیمونه ترلاسه کوي چې دا به د کرکټ په پرمختګ کې ډیره مرسته وکړي. په 2023 کې آی سی سی بیا یو نوی موډل پاس کړ چې د هغه په اساس به فول ممبر ټیمونه 88.1% یعنی 532 میلیونه ډالر ترلاسه او اسوسییټ ټیمونه به یوازې 11% ترلاسه کوي چې 80 میلیونه ډالر کیږي. د دغه ماډل تر شا هم هماغه د 2014 علت ویل کیږي، هغه دا چې هند تر ټولو زیات سوداګریز رول لوبوي د نورو هیوادونو په پرتله، یعنی په کرکټ کې هند 80 تر 80% پورې اقتصادي ونډه اخلي. دلته یو بل خوشخبری هم شته، هغه دا چې کرکټ به ډیر زر د اولمپیک لوبو کې هم شامل شي او لدې سره به نور ډیر خلک د کرکټ سره آشنایی پیدا کړي او په نورو هیوادونو کې به هم شهرت پیدا کړي. او دا د اولمپیک لوبې به په 2028 کال کې د لاس انجلس ښار کې په لاره واچول شي. مننه د ملتیا څخه.